جملا صاحب، د اسلامي امارت د مجاهدینو عملیات موافقانه ترسره شول. په دې ننني برید کې چې اسلامي امارت مجاهدینو ترسره کوي، د خلیفه صاحب هدایت موږ پر ځای کوي. د هغو مطابق دا د غربیانو یو جاسوسي مرکز و، د فحشا مرکز و. موږ خپل اهداف چې درلود هغه مو د بین څخه یوړه. دا چې دلته ښځې یا کوچنیان پکې یا زخمي شوي دي یا وژل شوي دي، هغه په موږ پورې هېڅ تړاو نه لري. د دوی د جاسوسي مرکز و، پر هغه موږ خپل برید وکړي. مجاهدین انشاءالله کامیابه وي، همیشه به کامیابه وي. موږ دا مرکز د بینه یووئ. نو د دوی کار دی تبلیغات چې دي هر کم کوي هغه دې وکړي. دا د دوی جاسوسي مرکز و، موږ په دې خاطر برید پر کړی دی او هغه خپل اهداف مو د بینه څخه یوړه. د خلیفه صاحب هدایت مو پر ځای کړی دی. نو نور کار د دوی دی. انشاءالله مجاهدین کامیابه دي. اسلامي امارت به تل کامیاب وي انشاءالله.